بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن چهارشنبه د 1440 کال د سفر المظفر میاشتې 19 چې د 1403 کال د زمري له 1 او د 2024 کال د اگست له 21 نیټې سره سمون خوري. د دې مهال کورنیو بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. په سر کې هم د خبرونو سرټکي. علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله کندهار کې د ټولو ولایتونو له والیانو سره غونډه ترسره کړه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وایي نورو هیوادونو سره د سیالۍ لپاره د محصولاتو معیاري کول اړین دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ مسأله ده او کورنۍ حل غواړي. په افغانستان کې د بیزو تڼاکې یعنی مانګي پاکس ناروغۍ د مخنیوي لپاره تدابیر نیول شوي دي. ایرانی پانګوال افغانستان کې د اوسپنې پر کانونو پانګونه کوي. او په تل ابیب کې استشهادي برید فلسطیني مجاهدینو ترسره کړی چې ګڼ شمېر اسرائیلیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. دا هم بشپړ خبرونه. علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله کندهار کې د ټولو ولایتونو له والیانو سره غونډه ترسره کړه. د افغانستان اسلامي امارت ویاند مولوي ذبیح الله مجاهد وایي چې علي قدر امیر المؤمنین شیخ هیبت الله خونزاده حفظه الله په کندهار کې د ټولو ولایتونو له والیانو سره غونډه کې والیانو ته د ښې اسلامي حکومتولۍ خپلو مسؤلیتونو ته د پاملرنې د جهاد په نتیجه کې د راغلي اسلامي نظام د ساتنې او د مجاهدینو د قربانیو د اساسي هدف چې د مقدس شریعت پلي کول دي ټینګار کړی دی. علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله مسؤلینو ته ویلي چې اسلامي نظام باید ټینګ د شریعت قانون پلی او الهي احکام را ژوندي کړي او هیچا ته اجازه ورنکړي چې په ولایتونو کې غیر شرعي کړنې ترسره کړي. په دې غونډه کې علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د ټولو والیانو څخه د نظام د ساتنې او شریعت د تطبیق اړوند نظرونه اوریدلي او په اړه یې دوی ته لازمې لارښوونې کړي دي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وایي نورو هیوادونو سره د سیالۍ لپاره د محصولاتو معیاري کول اړین دي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند ویلي د معیارونو پوره کول د هیواد د تلپاتې اقتصادي ودې لپاره مهم دي او په نړیواله کچه د هیواد د تولیداتو او محصولاتو اعتبار تضمینوي. نوموړي له سوداګرو او پانګوالو غوښتي چې د سټنډرډ عالي شورا سټنډرډونو ته پاملرنه هیوادوالو ته باکیفیته محصولات او تولیدات وړاندې کړي. د یادولو وړ ده چې په دغه غونډه کې د تخنیکي کمیټې له لوري د یو شمېر محصولاتو لپاره 24 نوي سټنډرډونه هم تصویب شول. تاسو زموږ غږ له امت راډیو څخه اورئ. د بهرنیو چارو وزارت وایي ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ مسأله ده او کورنۍ حل غواړي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ مسأله ده او دوی باید د خپل منځنی مشکل خپلو کې سره حل کړي. دغه وزارت زیاته کړې چې د افغانستان اسلامي امارت توانېدلی چې داعش فتنهګره ډله په بشپړ ډول وځپي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا که د ډیورنډ کرښې پورې غاړه د داعش پټنځایونو له منځه یوړل شي د دې ډلې ګواښ په بشپړ ډول له منځه تللی شي. یاد وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د استازي آصف دراني وروستۍ څرګندونې له ځمکنیو واقعیتونو لري او د افغانستان په تړاو د عام افکارو د مغشوشولو هڅې ګڼي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت وایي د کومو ستونزو او خطرونو نسبت چې دراني افغانستان ته کړی په حقیقت کې د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کیږي. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي ننګرهار کې 3 تنه د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند مفتي عبدالمتین قاني ویلي دا کسان د ننګرهار له شیخ مصري ښارګوټي تښتول شوي وو. قاني پر خپله ایکس یعنی پخواني ټویټر پاڼه لیکلي د دغه پیښې په تړاو د 2 ښځو په ګډون 3 تنه نارینه نیول شوي دي. سرچینه زیاتوي د ننګرهار 999 ځانګړې قطعې د تښتول شویو کسانو د ژغورنې لپاره 14 ساعته بریالي عملیات کړي چې بالاخره د مرګ ژوبلې او وختو پرته یې کسان خلاص کړي او د پیښې په تړاو یې د 2 ښځو په ګډون 3 تنه نارینه نیولي دي. چین په ځینو مهمو پرمختللو برخو کې له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. د چین ولسي جمهوریت د نړیوالې سوداګرۍ د پراختیا شورا ویلي ادارې غواړي د سالم ژوند، ځیرکو موټرو، پاک انرژۍ، میکانیزه حاصلخیزه کرنې او ډیجیټلي سیستم برخو کې د همکاریو او تعاملاتو روان بهیر افغانستان ته وغځوي. د دغه ادارې د نړیوالو اړیکو د څانګې مرستیال شان مینګ چین کې د افغانستان سفیر مولوي
اسدالله بلال کریمي سره لیدنه کې ویلي پلان لري چې روان کال نومبر میاشت کې د یادو مواردو په اړه ستر نندارتون جوړ کړي چې شاوخوا 90 هیوادونه به پکې برخه واخلي. نوموړي د نندارتون کې د افغان سوداګرو د ګډون غوښتنه هم کړې ده. بلخوا د کتنه کې چین کې د افغانستان سفیر بلال کریمي ویلي چمتو دي په یادو مواردو اړوند په افغانستان کې له اړوند ادارو سره لازمه همغږي وکړي ترڅو د ګډو اقتصادي او سوداګریزو همکاریو د پراختیا او پیاوړتیا لپاره لازم پرمختګونه رامنځته شي. په افغانستان کې د بیزو تڼاکې یعنی مانګي پاکس ناروغۍ د مخنیوي لپاره تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان اسلامي امارت د عامه روغتیا سرپرست وزیر مولوي نور جلال جلالی افغانستان کې د بیزو تڼاکې یعنی مانګي پاکس ناروغۍ د خپرېدو په اړه له روغتیایي مسؤلینو سره په کتنه کې په افغانستان کې د دغه ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بیزو تڼاکې یعنی مانګي پاکس ناروغۍ کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو دغه ناروغي په افریقا کې خپره شوې او د اروپا او اسیا په ګډون ځینو نورو وچو ته هم خپره شوې چې له همدې کبله د روغتیا نړیوال سازمان بیړنی حالت اعلان کړ. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وايي د کابل او تاشکند ترمنځ ټول 25 هوکړه لیکونه لاسلیک شوي دي. د افغانستان صنعت او سوداګرۍ وزارت وايي د هوکړه لیکونه د کابل او ازبکستان پلاوي د سفر پر مهال لاسلیک شوي دي. سرچینه زیاتوي کابل او د ازبکستان د محصولاتو او تولیداتو نندارتون د دواړو هیوادونو د سوداګریزو پیوستون کنفرانس د 2.15 میلیارډ ډالرو په ارزښت د 25 هوکړه په لاسلیک کولو سره پای ته ورسید. د دې نندارتونونو د پای مراسمو کې د هیواد صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي ویلي ازبکستان د افغانستان صادراتو ته له 10 څخه 15% تخفیف ورکړی دی. د ښاغلي عزیزي په خبره د دې تخفیف ترڅنګ د افغانستان صادراتي توکو ته بازار او لازمي اسانتیاوې برابرې کړي څو چین او منځنۍ اسیا هیوادونو ته په مناسبه بیه صادرات ولرو. او د کورنیو خبرونو وروسته دا چې ایرانی پانګوال افغانستان کې د اوسپنې پر کانونو پانګونه کوي. د کانونو پېټرولیم وزارت چارواکو ویلي چې ایرانی پانګوال لیواله دي په افغانستان کې د اوسپنې پر کانونو پانګونه وکړي. د معلوماتو له مخې د یاد هیواد یو شمېر شرکتونو د هرات غوریان د اوسپنې پر کان پانګونه کړې ده. اسلامي امارت په تیرو 3 کلونو کې له ایران سره د افغانستان د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د ښه کولو لپاره هلې ځلې کړي او هڅه یې کړې چې د ایران له چابهار بندره د افغانستان د ګټه اخیستو ونډه زیاته کړي. بل پلو بیا د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي چې د روان لمریز کال په لومړیو 4 میاشتو کې له ایران سره د افغانستان سوداګري 688 میلیونه ډالرو ته رسیږي چې له دې جملې څخه 15 میلیونه ډالر یې صادرات او 683 میلیونه ډالر یې واردات دي. دا هم له هیواده بهر څو بهرني خبرونه. په تل ابیب کې فدایي برید فلسطیني مجاهدینو ترسره کړی چې ګڼ شمېر اسرائیلیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د فلسطین حماس غورځنګ او اسلامي جهادي ډلې ویلي تل ابیب کې د وړمې شپې استشهادي برید دوی طرحه او ترسره کړی دی. د دواړو ډلو نظامي څانګو کتاب القسام او سر القدس ویلي چې غزه کې د اسرائیلو د جنایتونو تر دوام پورې به خپلو دغه ډول استشهادي بریدونو ته دوام ورکوي. ویل کېږي یاد برید کې ګڼ شمېر اسرائیلیانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. او د بهرنیو خبرونو وروسته دا چې ایران به په ټاکلي وخت او ځای اسرائیلو ته سزا ورکړي. د ایرانا خبري اژانس د خبر له مخې د ایران د انقلابي ګارد سپهپاسداران د قل اردو مرستیال علي فدوي خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې ایران به په یو مناسب وخت او ټاکلي ځای کې اسرائیلو ته د حماس د غورځنګ د سیاسي دفتر د پخواني مشر شهید اسماعیل هانیه د شهادت په بدل کې سزا ورکړي. نوموړي صهیونیستي رژیم ته د ماشوم وژونکو او جعلي رژیم خطاب کړی او خبرداری ورکړی چې سخت جواب ترلاسه کړي. اسماعیل هانیه د جولای په 11 تهران کې شهید شو چې ګڼ غبرګونونه یې راوپارول. دومت راډیو ډېر معزز اوریدونکو دا د دې مهال کورني او بهرني خبرونه تر بیا ښې چارې الله مومل.